السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو نهم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی یویز، لسیز او سلیز رقمونه. ماشومانو نن به د یویز، لسیز او سلیز رقمونو په اړه زده کړه وکړو. څوک پوهیږي چې یویز رقم څه شی دی؟ اتل وایي یویز رقمونه هغه دي چې له صفر څخه تر 9 پورې وي. ډېر ښه. یویز رقمونه یوازې یو عدد لري. اوس به لسیز رقمونه وګورو. څوک پوهیږي چې لسیز رقمونه څه شي دي؟ مزمل ګوته پورته کړې ده. وایي لسیز رقمونه هغه دي چې له 10 څخه تر 99 پورې وي. هغوی 2 عدده لري. نصیر احمده متوجه یې؟ لسیز رقمونه 2 عدده لري. اوس به سلیز رقمونو ته ولاړ سو. څوک کولی سي چې ووایي سلیز رقمونه څه شي دي؟ ډېر ښه. بلال وایي سلیز رقمونه هغه دي چې له 100 څخه تر 999 پورې وي. هغوی 3 عدده لري. آفرین بلال اغا. سلیز رقمونه 3 عدده لري. ګرانو شاګردانو راځئ چې څو مثالونه ورکړو. تخمینې کولی سئ یویز رقم ووایې؟ آفرین. د 7 عدد یویز رقم دی. ملالۍ یو لسیز رقم ووایه. ډېر ښه. 45 یو لسیز رقم دی. روزه یو سلیز رقم ووایه. آفرین. روزه وایي 420 یو سلیز رقم دی. بالکل. ماشومانو تاسو ټولو په ښه ډول زده کړه وکړه. اوس نو تاسو پوهیږئ چې یویز، لسیز او سلیز رقمونه څه شي دي. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د افغانیو او ډالرو بانک نوټونه وپېژنو. په مخه مو ښه